السلام علیکم خوږې عزتمنې په اجرا مجلس چې تاسو ته میږ هرکلی یی امید ده چې تاسو به ښه وئ ریح به وئ لږکې نن د نیټ مسله دو میږ کسې چې یاره نیټ څرنګې ده میږ د پروګرام تاسو خفه کېږئ میږ کوشش ته چې انشاءالله په ښه طریقه سره وشي تاسې خوښ شي او غټه خبره دغه دو چې میږ تاسو دپاره نن ډېر زبردست او ډېر ویل نون ډېر مشهور شاعر وته ویلای شي امیر صاحب تبلیغي وته ویلای شي د نیو منلای شوی د اوی ته ویلای شي هغه میږ غوښتای دا تاسو سره میږ ان شاء الله هم ملاقات کی تاسو په ډیر زیات خوشي او خاص کر رښتین پښتون صاحب ته میږ ډیره شکریا ادا کوي تر ولې میشته د لایک وکړلو ډیره مننه خلش کی اواز سره تاسو مشتاوی چې دا ویډیو سرنګ روانه دو مطلب سیګنل لشکې مسله دو دلته میږ لشکې د ځای بدل کړای دا نه دلته سیګنل لشکې مسله دو زه یان چې کدای شي سیګنل شي مسلاوي تاسو ته ویډیو رغلی دا نشي او تاسو لشکې مشته خبره ورته شي کنه شي ورته چې ام متعلق د مشته غارو کو وعلیکم السلام انزي د ورسره د مشته ویډیو سرنګ د لشکې زره داخلیت اوی چې ویډیو رغونه دو خبره ورې شي نشي ورې ده لشکې دا تاوی چې میږ د پروګرام یا مخ شي بیزي کنه لشکې مسله مشترک کیږي پښتوري ولا شي کنه خو زه امید ده چې د ورته غوي د سیمشته مسلې خو شای نه اندي دا ورش کې شته یا په کامنټ چې یاره میږ ویډیو سرنګ دو سکرچ کیږي شاشه مطلب دا چې سیګنل لشکې مسله شته زه خو یم چې ډاکټر صاحب داسې به وکړي چې دا ولما به مشتوس متال کی متال خو بیا کی بل وخت بیا په د باندې پروګرام ور سره وکړي یو ریمیش بیا ټرای کی خیر دا ډېر راه دو کلا بریک شي با څه خبره نه ډاکټر صاحب دی ویني د مونږ له سره شي وخت دي چې د وجنه کلا بریکیږي تاسو ته په خپل پروګرام شته تاسو پاتې چې میږ ډاکټر افضل صاحب اکثر خلاص چې میږ میزبانیا دا کارت سړای دا کنه چې سارته نو سیاغه دا خو خبره داسې ده چې میشتو سره وروستلی ده نن رحمت الله در پخیل تاسې ټول پېژنئ صدیق الله رشتین صاحب تاسې ټول پېژنئ او انځي داور صاحبه پېژنئ ده خو ډېرې سندرې ډېرې مشهورې وې چا ویل به چې تیرې براګې سترګې دي چې چل کو منګاري نه دي دا ټولې ته پته وي که نه نو ورسئ چې دای تو سره خپل تعارف یا لشکې وکړو دا مخکې زه کیمرا اړوم ډاکټر افضل صاحب ته ډېره مهرباني انور خانه زه د خپلې اوریدونکي کتونکي ټولو ته ستړي مه شي بیا د هجرې مجلس نه چې دوی ټول مشتره د هجرې مجلس شي په تماس شي دي د موبایل د فیسبوک په لیکه باندې ټول ملګري ستړي مه شئ موږ طرفه ټول ملګري ته سلامونه دي هزار په کروڑې موږ خو صدا غاله کې دا پیری نه ډېر ته خوشحال شول امیر صاحب تبلیغ په میر صدا کتابي کنه دا سه دو امیر صاحب چې دا نن سبو د دای د تعارف محتاج نه دا محترم انور خان او د میژ اوریدین کې ځکه چې دای ډېر خیش قدرمان عزتمن سړی دا چونکې د خپل د مینې د زړه د محبت اظهار په شاعرۍ سره کړلو خو چونکې میشتو ټوله پښتنه د دین سره ډېره مینه دو نو ځکه از دای زوین چې کمیش دای متعارف کوي خلک سره نو دا تبلیغ وګړی نه زوین چې کوي توی ډاکټر صاحب زه داسې نه وي چې دنه میشتو پښتنه وکړي انور خان زه داسې یم چې دای د په خپل الفاظ د خپل تعارف خلک سره وکړو او ډېر زیات ملګري ته تارونه ته د پرانی ملګري ولا ته هرکلای یی ته په خپل تعارف پر سره وکامه یو خو میش خو داس کته د چې خو ملي تبلیغ سره چې کیم دا کنه جوړ دا شوی داسې الله بالکل الله دا قابل کو ځکه چې الله ډېر کریم رحیم ذات ته بالکل په چا مهرباني وو غواړي کیم دا کنه حقیقت الله هو چې کیم دا کنه الله بالکل نو میر د الله کله شکریا ادا کوي او ټول مرګري رندستون ته ملي طرف د وصول مینا دي وعلیکم السلام میر ته سي الله پاک یو مقصد پر دنیا ته لغلی صحیح هغه مقصد مندار سے کرو دنیا آخرت سے کامیابی ہو گئے مقصد نہ سره یو تو دنیا آخرت سے ناکامی خو انور خان چونکه زه به لږه د د تعارف په داسې انداز وکم چې میش سره نوست ولما ملګری رحمت الله در پخیل جلبل صاحب چې دای په تخلص باندې یو دیږي دای میش سره نن سابونن میش په د هجره مجلس روغلای دا در ډیره مینې اظهار وکړلو چې زه د خپل پښتنې ملګری سره د توسې سره په دې جرشه کې نه زه توسې ولما کېږم
نو میش دته نن ډیر خواشي او دا میش دته نن به بنسای په لونه ماوته ویلې دي او کابونی نه ماوته ویلې دي چې کابونی وته پوخه کوي زه دا سړی چې ملګری امید ده چې تاسو دا یو پیژندل خو نن زه بیا هغه میش به چې جنات کټرای یو بیا میش انزي دا ورده انزي دا ورته ډیره مننه ډیره شکریا میش جنات کټرای ته تا وسره ولا امیر خان ته تا او میرا صدیق الله رشتین صاحب چې سنه ملګری دی مطلب ظفر الله ډی پی کې د ټوله ته مش طرف نه سلامونه او امید ده چې میرا ملګری با میجرسي او زه دا سړیان چې دنه میجا واسر دا پښتنه وکی چې دای سرسری مشتاوی چې مخشي به چې کیمی اجرې به دی د پروګرامینه مطلب سرنګ ملګری سره جمع کېدل سرش کې به کړل سرسری ډیر مطلب وژدنه چې لاندې الفاظ شي تاوی زون در نه په غوړه چې میش به داسه ملګری سره جمع شي داسه به ورشا په حواله یا به داسه پونکای شي په کړو یا به پتاش کړل یا به کله کله ربو منګای به سره راخستل دا به تو صدا خبر لږ کې تو سره شیر کو چې مخشه ایجری چې کیم پوزیشن او هغه سرنګ وو اس خلک سرنګ دي یو که منه مخشه داسې ملګری به یو دوه کسون سره هغه شوي ډېر نه که نه چې کوم خاص مخصوص ملګري وي بالکل ته مې سره خوښه کړه چې یاره نن مې په سیرې پروګرام کې صحیح یا دې پر دې لږ ځینې چې کوم د کنه مش سره کوم سوزلاوي دا مې سره تیر کړل اچھا او پیسې مې به ورکولې مو په خپل پیسې خوستنه وته نه دا کتان سره شا بس به ودا غلای په وې جراشه مجلس کلو صحیح نه چې مثال یا خلک سره پورو شي یا مایدونه شي صحیح خپل بس مجلس میں پروګرام سره چې کوم د کنه شپه سره تیرا کا دوه درې کې ستنه مې تر اډا کاوه اچھا یا ودا د خلک خو تصور دې پر کول کنه دا وې دې کنه دا ټول دې کنه نه بیا په پړاو چې کوم نه دنیا ته ورسېدل بالکل کینګ دا وړ مشتو تاسو سلام وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ویای صدیق الله رشتین صاحب ویای چې د جنات کا ټیرای رحمت الله خان دا نو بالکل دای خو د جنات کا ټیرای دا د جنات بلبل دا د جنات توتی دا دا څه تو ټول ملګری چې دمره خوږی دمره قدرمن نازولې نو زه چې کوم د امیر خان دا ورته چې کوم دوستړي ماشي ویایا دا ډاکټر صاحب امیر خان دا ور صاحب ویلي دي رحمت الله صاحب ته چې یاره دای ایواسم درا چا ګلپاڼې اویلې دو چې مطلب ډیره مینده وشوه نن مې ستا دیدن ته زړه شي هغه سیلش کې داسې ټکي یاداوي نه مې ډېر زیات په خوشحال شي بالکل دا خو منا وی رسوي دو خو پیسو خو ډېر ټکي دي یو ټکي خدا په شی دا کنه چې مونږ ډېر وی رسوي ایسا لشکي غدا او د داس وخت دای نو شای جوړ کړی دا توسته به دای او یای ایسي مشتره شیر کو ډېر زبردست مش په د متاثرین پیره دا هغه به تو سره دای شیر کو ان شاء الله توس په ډېر زیات خوشي هغه واس کله کله مو باندې داسې غارو شي لکه هوا چې شاید درمنه صحیح بالکل مانه بیا یو نیم سایز داسې نوٹ کې کنه وی ډیره توجه نه ورکوم چې به مې تبلیغ نه کوي ها صحیح خبر دا اس مشت سرولي بیا متفضل شرولو بیا منګري ته مور وته مې چې ځا پرشن وشو ټولي رواستی پزل شه چې ځا د پرشن وشو ټولي رواستی پزل شه والله د سلیکلی او اول نه پازل شه اول الله د سلیکلی او اول نه پازل شه چې ځاغ د اپریشن وشو ټولي رواستی پزل شه والله د سلیکلی او اول نه پازل شه او دا نه کټو اولیار په سبان شو کې نزت له کو بلتا ډیر شو او د ډیر مشتر وخت له سایه په مزل شه ډیر زبردست والله د سلیکلی او اول نه پازل شه ډیر شو ځار د پرسنو شو ټولي رواستی پزل شه والله د سلیکلی او اول نه پازل شه د کرینا بزورینا نه کلی مې اعلان کو د خور سره جنگ او چې کیم خلک مخصوص ویا اول نقل پسنګ ډیر شو کلیو د کرینا نه کرینا بزورینا مې اعلان کو د خور سره جنگ چې کیم خلک مخصوص ویا اول نقل پسنګ ډیر شو اس داس خوشوي نه دی په کوبلو په زبل شه ډیر شو الله د سلیکلی او اول نه پازل شه یعنی چې ځاغ د پرسن وشو ټول یو واسطي پزل شه او الله د سلیکلی او اول نه پازل شه ډیر زبردست او بل دا خبره چې نوم به پکښې شو چې جوسیس تا کړو به الول نوم به پکښې شو چې جوسیس تا کړو به الول او نه دي شوی داس په زندګۍ شه مې بالکل نه دي شوی داس زندګۍ شه مې بالکل زینا وی دستر لکه ترولای په کچل شه الله ډیر شو الله د سلیکلی او اول نه پازل شه چې زاغ به پرشن وشو ټول یو وروستي پزل شه الله د سلیکلی او اول نه په ازل شه ډیر لیکلی او چې داسې بشي ډیر شو
اول خو طالبون الله په مشکل مسلط اول خو طالبون الله په مشکل مسلط دویم حکومت دې میږ نه هر شي کړل کټ پته ها ډیر شو او مخ سے پاته نشته چې مسدي په منزل سے او الله د سلی کلی اول نه په ازل شه راغ دې پرشنو ټول یو واسطه پزل سے الله د سلی کلی اول نه پازل سے ډیر شو وزیر دی کا دا ور دی نو کې شو متاثرین وزیر دی کا دا ور دی ملګری غیر به تاون سي ډیر زبردست نو کې شو متاثرین ویلې به د شوي کم منلی وای پرین ډیر وزیر دی کا دا ور دی نو کې شو متاثرین ویلې به د شوي کم منلی وای پرین ایسو باندې ټول سره ویلوډ په واغه جل سے الله د سلی کلی اول نه پازل سے او الله د سلی کلی اول نه پازل شه چې زغ د پرشنو ټول یو واسطه پزل شه ولا د سلی کلی اول نه پازل شه یو جنگ د جګړې سره میشته تعلقات د جنگ محسن صاحب د خبره ته فکر ونسا جنگ د جګړې سره د میشته تعلقات سر مخبل ټیټ کړ الله پاک ته په عبادت تا سر مخ خپل ټیټ کړی الله پاک ته په عبادت تا خپل زونه نورت ته تیرے ظلم په سنگر سے الله د سلی کلی اول نه پازل شه ډیر الله نور ټول یو واسطه پزل سے دا سه الله د سلی کلی اول نه پازل ډیر شه خپل حکومت مين پر دی می روچا به وسیشوا خپل حکومت مين پرشتي دا محسن صاحب فکر وکا او چې کیم زنم په مشکو په دنیا ټوله صحیح شوا خپل حکومت مين پر دی می روچا به وسیشوا او چې کیم زنم په مشکو په دنیا ټوله صحیح شوا ډیر شو چې کیمو مخته ګوره په طرف باندې سے سل شه الله د سلی کلی او اول نه پازل شه الله د سلی کلی او چې زړه د پرشنو شه ټول یو واسطه پزل شه الله د سلی کلی او اول نه پازل شه ماړه ورکه د امریکا څخه جدوار زی لري ول لړل ته په خپل کو تریبه په بل ډیر شو زه رحمت الله به جواب ورک په غزل شه الله د سلی کلی ډیر زبردست مګر د پرشنو ټول یو واسطه پزل شه الله د سیدی کلی اول نه پازم امید ده چې تاسو په دا شیرینه خوشوي وي که سوچ وکړي دا د میشتوس د متاثرین چې کوم حالات په دې پیره تړلې دي مطلب په دې پیره جوړ کړی دي امید ده چې تاسو په خوښ وي محسن داور صاحب کینګ داور صاحب ظفر الله ډي پی کې او رشید داور د کی صاحب ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو میش پروګرام کسي په میش باندې داسې ګلون تلوي امیر خان ډیره مننه غادو دای بل شرط سره میرا وکاره پیش کوي تاسو ته خو دا چې د مطلب ډیر نو مړی چې کیم کنه هغه مطلب د خپل سندره وی چې د سندره نو صاحب ګلپاڼه او مطلب میرا چې کیم سینا ګلوکاری دی مطلب سنگری دی ټول د سندره ایسه دی پرځنه وخت نه د سندره شری دی خلک ویای مطلب لکه دا یو سندره چې مطلب یو سندره ډیر زیات سندره ویلی دي او د رحمت الله چې کیم دا دی مطلب خپل زونه مطلب شاعری کړه په خپل به مطلب میوزیک یا جوړولو او په خپل به مطلب دا څه وا چې سینګینګ یا کړو شاعری با کړه او بل هټه خبره دا چې د یو شوګرد چې ډیر زیات نوم یوړو اب د تاسو دنه به شوګردیز د کوله میش په خپل لیدلای و چې د جامع شبه ور سره و زمون چې د تبا یو دی کله په خپل تاسو نوم وشي جلال سرحدی صاحب چې کی مو ډیر نوم یوړو اخر ش میوزیک ش د شوګرد و د تبارتللو د سره به میوزیک ش حساب خوسته کار سي دنه د کړي ها یو وخت شاسه د تورسلو چې جلال سرحدی په ټول خیبر پختونخوا شي به چا پروګرام کړو نه هغه به غوښتو هغه ضروری وو او وجه د برکات وو خو میش امید لري چې تاسو نن میش پروګرام ان شاء الله خوښته میشته پته لګي تاسو ډېر ډېر نه میشته ملګری په لاین باندې او دې باره شی وس ډاکټر صاحب سره خبره ته وکړو چې دای او میش په باندې شي او ما ته ویل چې اجرات مې تارو کو زړه مار چک شو د مړای پره جار مې کې په باندې جسم شو په دې ګرمای ډېر شو بیا ویالش کې بیا پتا مې ویل جی چې دا باندې ست کنه بداش هو ګرځي دو ډیر شاده په دې پر یوا په کرا بلا په شروع چې زما مارته ویل چې سر ته باندې نه وځه کا بس کا پلان کو چې مخ ور نه وځه کنه رسید نه مين د لوس نه سپ لاري پیره ټیک شو یار مې کې په باندې چشم شو په دې ګرمای پیره جار مې کې په باندې یو ورته په قرباني شولې خو نه د ګرمای نه مته تنگ شوای وې کنه اچھا نه ډېر مینا د ورسره ډېر ښه خلک یې دا ډېر مینا ډېر عزت کړه په تا ډېر پکری دی په شو مو چې کیم دا کنه زنه تاسو چې پاره درې پرېښولې چې کیم دا کنه پاغاره راشه ریا چې کیم دا نه ولې ا پیرو یا هغه شای وا په کرا هوا چې
وای بیا د زیات جنت باندې تیریږي پار درې پرېښول راشنتا د باندې بازار کې پاچولا ورشنتا پارز رژه پرېښولې راشنتا باندې بازار کې پاچولا ورشنتا مړی به چې ملا شو بیا پړا په ترکارای پیره باندې او زنه په کمپلیکس پر پوتوي لکه کېدی ټول چې کا بالکل پکې روندي په جوب شي نشته ټیری همر ډیر مو خندل دای په مکورای په چار مې کې موبایل دا ډیر په ورته خبره نه ډیر زبردست رحمت الله صاحب تو ډیر خوشالای کلام پیش کړلو او ډیر اصل شی تا اجي صاحب خبره یا کې خو زه دا فکر لرم چې یاره انور خان او د ملګری سره زه دا خبره شیر کوم چې د په خپل کلیوله ژبه شي په خپل کلیوله ژبه شي بیا خپل ترزینه نو دا ډیر مشکل چار ده تارز جوړول چونکې میج لشکې د توسه په خوشو شي ګرځدلی سنه سم د ناوردری دي سنه سم زده کړی دي چې په خپل تارز جوړول په خپل ژبه شي ویل نو ډیر مشکل چار د خطو دمر خپل ولای ور کړای وو چې د میج سمره خلک وی کنه بالکل ایغه ډیر مینا ور سره ور کړله نو تو سره د خلک ډیر مینا کو کته اس میج د عملګری وخت سه ډیر خلک میج د عملګری کسي او تو خبره وروي او تو سره ډیره دای مینا کو کنه او ته دایته په مینا وغلا هغه متفاوت د چې تو چې یاره زه د خپل کلی ولې د وطن دور سره او خپل بل خصوص هغه خلک چې پښتو ویي هغه سره زه خبره کړل غوړم هغه سره زه ملاقات کړل غوړم نو اخو ایشته میجیا پیرا کړو ته په میجیا په دته به میشته داسه غټي به میشتر لگاوي اخو توسته دا غټي خو کزنه در لگاوا در لګیږي ډیره ښه خبره ده ډیره مننه مهرباني دغه دا شتون خو بیا مو چې دا ولیدلو مو ته دا پاتې نه لګیږي دا بیا نه داسه دو زه شي خلق ویني یا سره غکې ډاکټر صاحب زه به دا یو خبره ور سره شیر کوم چې د میج ملګری دا رښتین پښت صدیق الله رښتین صاحب چې دای ډیر مارچ ده او دا یی چې زه ایسیا چې کله زون سره کښینه زه د رحمت الله در بخیل صاحب سندره زون سره ویل اچھا نه بالکل دا حقیقت ته دا به وی دا ته مشته دوه امیر سره تو خبره کو دا یی چې دای په ډنمارک شه دا کنه بار ملک شه دا دای وی چې ایسیا چې زکه زون سره کښینه د زون سره د رحمت الله سندره یا دې شي اجي صاحب داسې خبره دا وی چې د مشتو سره ملګری په کیمرا نه ژغیږي بیا دای مشته کیز لیکل ارکو یا کیز لیکل کو بیا تو خبره واه سره وی هر کله ډیر شان هغه دای دات چې کیم د کنه د تو اشغاره د تو لیدلې د تو ستاینه ا دای په خپل الفاظ شکیز مشته په کمنټ شهر لږی اچھا هه زه خو بیا دای په دا وکړ نه بالکل دا خبره تو خو په دا کا به د مش په وی کنه چې صاحب دا خبره نه دو نو بل داسې سو وړي کوي کدا سه ربای غوندي وی سه وتوی دوی الفاظ شه نو زما چې د میژ خوږی کی ملګری چي دي او د مایم کی ملګری شي دي او چې تو ته خوان در کړی وی او داسې د پلیار جوړ کړی وی نو هغه به ډیر خواند وکړو خو منا کله کله داسې ربای موبایل شي ورځه د خبره ولا وطن چې لنجې مخزنوي نه دی چا لنجې مخزنوي نه دی چا زنه زنوي ته جوړ کړی په میچا زنه اچھا ډیر زبردست بیا ویا سره نه لنجې مخزنوي نه دی چا زنه زنوي ته جوړ کړی په میچا لنجمور سړي مثال د خیل قاعده او دې نه په ولر باندې کېچا عائشہ باشه ډیر زبردست ګوره کته سه د کلام ته فکر ولري جی ویای دینه دا ربوی کله تلش کی دا ربوی خو بیا یا متخ ډیر خواند روکړلو رحمت الله در بخیر صاحب لنجې مخزنوي نه دی چا زنه زونو ته جوړ کړی په میشه لان جمهور سړي مثال د خره لکایدا او دې نه پولر باندې کېچو ډیر یا الله ته خیر کې د مرګ په خطر دو یا الله ته خیر کې د مرګ په خطر دو کیسه شولا سره ډیر آیا بهشه په پداسه ژوندونه د مرګ بختار دا مشوکا د چې څه کو نه سپلېچا عائشہ ډیر زبردست په دسله شه دی واچره و نکړه په دسله شه دی واچره و نکړه ا د ته د سره کړی ته ودیچا دې مو سره دتلې به ودیچا ډېر سولې دې واچره ونکړه کړی دې مو سره دتلې به ودیچا ډېر زبردست بل مې واسنو مله فکر په باندې ورو کنه شاشا هو دینه د ما نه نشته متلې هو
اچھا دا یوسف خان ته په دې باندې سوچا کې حاجی صاحب یوسف خان میشته یو ملګری دا هغه پښتنه کو چې د تو کیم شاعری کړی دو کیم ویل د کړی دی یا د لیکلی دی هغه سم مجموعه یعنی کتابه شکل شي چیرې ملاویږي او کنه یاره کتابه خو مسره خپل ټوله کپای چې کیم مو لیکلی دی او کیم کې سرټ مو نه وتلی دی سر کې سردا مو ټول پسند کې چې دی محفوظ عائشہ بشه ته ور کړی دی درې سلور کې سرټ مو نه لوسته وتلی نه خروبتي اچھا نه وړي دی پاتن چې زندګ نه شاو شا نیرا مو یو کتاب نه جوړ کړی هو کتاب کې کپای سره استاد لیکلی دی او دا کیسټ می سټ مو سره او دا چې کیمه دو دله ته سره وروړي دي ک آیا هغه په میروم شاشه یا په کوم شي د نه پوتی دي هغه وروړي دي سره شا ځکه چې نن سبا خو چې کیمه د اپریشن دي ټول کیرینه لیټ کړي دي انور خانه چې دا مجموعه میج نه ورکا نشي اصل شي زبدا خبره نشي په شان ور جمع کوي 8 کان چې مطلب د چې کیما پویټری وا هغه ټوله مطلب داسې و چې د لیکلي شیدش کی کمزوري وا مخفل نه لیکلي شول نه مطلب دا و چې د بنیادی کیسټ جوړولې سینګینګ بیکرو هغه ټوله کیسټ د سره موجود دي خلک سره موجود دي نه په صورت چې د ولا پویټری شته خو ځنه کاغذ یې شي بول چې به ولي کلا کاغذ د خوندې کړی دي خو درش کې چون کې د لاین ایکسچینج شو لکه دایس مکمل چې شوی دا تبلیغ سایت تر ولای د ټوله ژوندۍ هغه ور کړی دي نه دش کې هغه چینجز بشرو غولې دي خو زه به دا خبره کوم چې د نه پښتنه د زپرولاټي د کیسه گیای چې دای هغه د تایید دو کنه چې په مو بدل دي لشکره اې د بلتنو په مو بدل دي لشکره ما دې نه خبره زیړ مزدګر ده دا د لشکره تایید دو ویلای شي خالي باز دا سیاسه غا چې لشکره څه کار یو کو کنه بیا خبره په دماغ ته چې دا تاسو واخو چې تاسو شي تقریبا نو صدیق الله رشتین صاحب دا به یوټیوب تا ور کوي خو ګورا تو سه به امیج د هجره مجلس منای صدیق الله صاحب د خبره ته به تو سه فکر وکي چې میژه د هجره مجلس چې تو سه تر وړای دا او په دې هجره مجلس شه د سوکشلی قدرمن عزتمن خلق تو سه تر ولی چې تو سه سره میژه دای په تماس شي کی او چې تو سه خوان زنه خلای تو سه می سپرتیا په خوان سره تیریږي ځکه چې اجي صاحب په خپل می سپرتیا کړی دي او می سپرتیا لیدلې دي پاشه خپل کله خپل وطن خپل یارون دوستون دا بیا خلک ته یودیږي انور خانه نو امیجا د نن ول ماته ملګری ډیر خواشتي یا د کس ډیر خواشتي خو میش خاص کر چې د کیم غاده امیر خان د ور صاحب ور سره صدیق الله رشتین صاحب دا په میش باندې ډیر زیات ګولون تر دی ډیر مهرباني میژه تو سه شکریا هر کلای او ستړي ماشي ته تویای بالکل بل دادا چې ډیر خوان د شلول شوم سره خوشول شوم ډیر خوشول شوم اچھا ایسا اجی صاحب آسه یو بل خبره مدد چې داغه تو چې کیما لیکل کړي دي یا کیسټ دي دې تو پخپلا یا بل څه سردا څه خبره نه تو کړي چې په دې باندې میژه یو کتاب ولیکي خو مو خپل مسره خو دغه پروت دی کنه نيرا هو خپل په لیکل پیژنه چې لیکل مکړای شوی کنه هو کله ها یو په ملو اچھا نه په یو چې تبس مثال سره لوسو به پیغه سات چاته وي چې را ځا شایدا ویلیګا په بده ولی کولو اوبه مسره محفوظ او تاریخ مې پچولا او چې په دا طریق باندې دا شایدي کلای شا دا سه شاینا سه او بل زنه دا سه شاینا دي شامل وټ غولي نه خو لکه مقصد د مو دادا چې د کیم کاغذ تو کپای د سارا دي دا د کتابه شکل تر وستل سه اراده ده نشتا نه خوشتان خو زه په پیژنه چې سرنګ ولی سرنګ شا داسه چې داسه سره وړي کنه شا چې دای زوی ته وشام ودای چټ پټاوي کسه کمی پښوی نشي او ته کوم کنه ډیره ښه خبره ده او بل دادا چې دغه یوسف خان میژنه پښتنه کو چې تو چې سمره غزل یا ډیره غزل د لیکلې دي کیم داسه سندر غوړای د چې تو نه علاوه په خپل نه لواله چا داسه ډیره ویلې دي امیژونه تو ولا خو موږ خپل نه پر دی ویل خپل دا خو واخو د په ملو پر یو غا جوړ کړه یو غزل چې منډه ورځري ما منډه تشتا مسره پردای غزلې ایسه مو کنهشتا ورځري ما منډه تشتا کوشش د دغه و چې خپل په یوټیوب خپل وکړو بل چې د منډه ورا کنه مسره پردای غزلې ایسه مو کنهشتا ورځري ما منډه تشتا د لشکې بیا صفه وته ویل د میر ملګری بیا وې دا چربه ته وګنه چې شاعرون دي بشمیره غزل د منډه ورا امو سره پردی غزلې سمو کانشتا ورځري ممنه تشتا دغه چې میش په داسر لکه بروم چې درمدواري داس وو حالات وو داسه بیا مو چې سپ کې چې پردی غزل ویای بالکل
او بل دا ده چې اسه نیره لکه چې کیمه دو د دمسازي د برتلل او د نصر الله د برتلل لکه مو ته تا و چې یاره فرزانه او د ګلپانه خو د دوه سندري ویلي دي نیره یا په کلی شه داسې به چا ویلی وی کنه به ویلی میر دمسازي دا کې سر ډاکټر خدای نه ساغه مونږ دوا کې سپي لوسنانه وتل شاه او امین یې بللو پټل شو هغه ته کې لګنا او د پوسنۍ مجلسونو د ایکل شول نوب د شول میر دې دا کې سر مې سر ډکړې دي کنه پوسنۍ دا غکینګ دا وړ وی چې هجره مجلس پیره یو شعر وی لکه میش په اجرا شه نوستي او یو غدا لکه د میش د پروګرام نوم د هجره مجلس تا نو دا یو ملګری داسې فکر ولرلو چې که د هجره مجلس ته پر داسې یو شعر وی د هجره د پر داسې یو شعر وی نو آیا داسې به س مناسبه وی کوي چې نه وی دا بل وخت بشي نه هو واخو سوګه خبره د ګرونو کله کله مو باندې راسه وکاره سیدا صحیح اس کو مې ډیر وخت چې ندی داسې کړي کنه ودا صحیح سوچ تبلیغ ته چې ورګاډي خو چې بیا کله کله راسه روشین شرکا کارولو دای به ته سوچ کو کا داسې یو سړی یای مصطفی دا ورسای بیاي چې کچره هغه ته وی سبب زوم له کشتر ته یاره ته اوس نه خبر شه داسې څوک نه وای دلبر ته هغه ته یو دی وی داسې تو سره دا خدای چې ته سو یو د کې کنه وښینی منځسنه چې مکړی دی بیا مو ته یو دي شي خو نه بیا غانه ویر وی چې دا سره غوا دا فکرې سره چې مله کشتر مو ته نه راشه کې درشتي ای خلی دا پته تلاګي چې دا مې داس ویلی و کیم ته کې تا یو دی خیر دا هغه تا بیا نه را منه که پته تلاګي خدا پته تلاګي چې ورس دي مله کشتر تا نه سره نه را فکرې ته وشله به مو ته پته ولګي چې دا مو داس ویلی نه را هغه وکړه بالکل چې کیمه ځکه چې روړي ز په تصور شنه ولا خدای یې نیم شایدا سر مدروشي بیا دا څه بالکل دا خبره ده صحیح وکړه دا څه کله کله خبره مې دماغ باندې تیر شي کنه تصور وی دا څه په تصور شي خو اسی یو بل اجي صاحب ته چې کله به تو کله کړه ایس خو ته تبلیغ ته خو د تبلیغ شي چې کله ته وي د دین متعلق د مذهب متعلق د پیغمبرونو د جنات د دوزخ د ګټه او د نقصان دې متعلق ته چیرې داسې شاعري کړې دو معنا داسې شي نه مې لیکلې دي په پای باندې ښه او دا خبره مو په دماغ کې راشي دي کنه خو هغه اس چې زه په تفصیل سره کوي پته نه ته لګي ځکه چې لیکلې مې دي ومنه سیده دماغ ته داس کله کله هغه د دین خبره امیش سره یو ډېر خېژ ملګری دا ډاکټر کلیم الله دا وړه امیش ډېر نازولای ملګری دا هغه ډاکټر صاحب وی چې نن به وشي که نشي ډېر امین دا وشو مو د تو دي دنت زړشي نن به وشي که نشي دا مر ټلیفون ما ټینډ کړو ته وخت ته دته ټلیفون دروغللو اس کیمه دو په دبن د آمد اردریمی نو داسې ټلیفون وتا وشي نو اسه په دین باندې دا تو څه کلام ملام لیکلای دا ویلای دا نه دا ویلای خو په دین کله کله ناس خبر وشي او یو کراو بیا ته زیره ته کیم دا کنه مسمه ورکوله بیا مو ته چې بوډا چې ته د سون دل بوډا شي امیدینه شي د زړه ډوډا شي خو نه خپل په چاروي نه پردای په پیسې باندې څه کو چې کوټا شي ډېر او د بروم د وجه زئی په زئی سکیری چې زړه شي او رستا دي چا کې تاشي دا څه دو او په دنیا او په آخرت سه به پریشان وي هغه څه چې سي خلیار نه ولتا شي دا څه دو بالکل او چې بیا بشیر سره مخشي مرسي کنه مخته ګوره لکه بجاج چانه بلافت ټول لوټا شي رحمت الله ورس بدريمي د دنیا نه چې پیرا د چا د مرګ ولا نه تاسي دا څه خبره په دماغ ته او زه یا چې ستېږي ما دا ظفر الله در په خل وی چې افضل صاحب دا لګ جادو هم زدادو د لګ د په باره تپوس ورناوکا ظفر الله می ډیر خېش ملګری دا هغه وی چې دلش کی جادو موضوع یا کړلې یا زدای دي نه ما دا خبر دي شا ظفر الله دا تاسو غب ملګوا اجي صاحب یی چې میشي کومو اسه می د کله غب درشته دا حقیقت په دې شته چې کیما خبره کړې ده په دې حقیقت شته درنول شته په شخا دا یی چې هغه غب شپو مطلب د به داسې شرینا کړل چا جو دوسرا مطلب خلک
کمپیر کو چې دا جوړ دی وکنه پاسه لوس په یو مطلب عائشہ بشته لوسا په یګړه ظفر الله لسنه لاس پر میرا دی لکه قرآن او حدیث چې وکنه او چې چای کینی وو بند بیا خا نصیب پټ کړه خو چې کله یقین دی پروشي کنه بیا غا چار په بند شي نو دا څه خبره است چې قرآن حدیث کې مې روغلی دی قرآن حدیث نه دوله چې سم روي دا څه چال چلا کیدو دا خبره سید ظفر الله اسه لوسا فای په چیرې د پېښ کوله په کلیشه هغه وخت توسیا وړي کی وای به توسیا و چې دا خو پرشتیا چې کیما دو جاودو وی دی خو هغه بیا سه لوسا فای و یو ورځ یو وډ کی چرګر پټا کړي و ته پاپه ریا مثال دا سه شعر مې ورو چې چرګ دې در پټا ازان کی دی ګونه مخه ته چې کیما دو کنه خدای مونږ دایله دا وکړي نو نره ته اس خپل اوریدین کې ته داسې پیغام نو ته په خټوله ته توسل مینا دی او دای د مشته دا وکړو داسې او بل دا خبره چې کچېره په تبلیغ شي لګیدلې نوې زین د لګوي ځکه چې بغیر د دین نه سکه به بدایي شي او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دین په بل طریقه 50 اطلای نشي داسې خبره د زبر او دین د مشته دنیا د آخرت د کامیابول ذریعہ د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د ژوند د ول ذریعہ د دین داسې ته بالکل نه دی وجنا مس په خپل دای نه لوی پرشنای نه لوی مصیبتونه چې کوم نه خدای چکرلی تبلیغ سره خدای پاک ولا غولي داسې ته بالکل زړه وسیرات ته سمیر ارام د سکون د چین دا ډېر او بغیر د دینه روا بل څه نه چاته ارام ملوي نه سکون ملوي نه چین ملوي نه دا غاب صاحب به تیر شي صحیح دا په میر باندې شهر شي دا کله کله چې کوم دا حوار مده روي داسې ته واینه ذهن مې یره سی زویان چې داس نه وي چې بیا یو زه خو برحال داغه انور خانه میجا د اجي صاحب چونکه خپل قیمتي ټایم میشتو ستارو کړلو او د قیمتي ټایم نه د میج ملګری خواندو خوستلو زه د خپل ملګری ډېر شکر گزار یم چې د می د میشته واخر کړلو او د میش سره کښنستل ز ټوله ملګری ته ډېر شکریا ادا کوم ډېر مهرباني چې تاسو خپل قیمتي وخت ورکړو خپل قیمتي ټایم مې ورکړلو اعلی د تاسو ریغ جوړه بود شپه ورځ مې په خیر الله مې قدرمن کې عزتمن کا ارتلین کی بخشه به میش بیا هجر مانګستا دا سه خوشالي ملګری روالي دای په خپل بندار دریمي او تاسو ته به می ډیر ملګری دا سه روالي ان شاء الله د هجر مانګستا به تاسو ارسي او دا به په مخشه بده بیجا بیا انور خان از خو په خپل طرف نه میجا چې سب کوستړي ماشي او خوستله تک ملګری نستړي ماشي او خپل دایته هر کله یو ستړي ماشي او یا ملګری ډیر مننه ډیر شکریا میش پروګرام ان شاء الله امید ده چې تاسو خواند خوستای کنه دا سه میش په وخت سره خپل لاس ملګری تاسو خاص اس کسونه رغړی توسه خوشولای د پوره چې توسه میږه خپل ځنه سره خوشول وستی په خپل اجرا شي او صدیق الله رشتین صاحب ان شاء الله امید ده چې تو ډېر خوان ځنه خوستای ته خوریر په د میان یې کنه د پشاری باندې میان یو نه راغونډي ملګری به خوان ځنه خوستای او میږ د پروګرام نه را بده وخت شي لږ کې میږ نن جوړه وکړو ته بجنه مخ شي کنه د میږ بل ما دا سوچ چې مطلب د سره سیستم ډېر وینه خو میږ راغشتای وسره او میږ خپل واخ باندې ان شاء الله پروګرامینه کې نن ملش کې وختي وکړو ته ډېر مننه ډېر شکریا ستان ته کې دای شي میشتو سره وته بجتا بیا میشتو سره په تماسي شي سبو مو ستان اجي صاحب کې دای شي میش بیا تو سره په تماسي کې ان شاء الله میش به امید ده چې تو سره میش بیا سبو ارسي په دې خبره باندې تو سره میش اجازه غوړي خدای مو خوشول ستا شپه مې رها په خوشولای خبینه مو په خوشولای کچې ته ورې دی هي ورس په خوشولای ډېر مننه ډېر شکریا الله حافظ والسلام والسلام